د قصبې په لوی هسپتال کې پریویټ کمره کې یوه ډیره ښایسته پیغله په جوبل حالت کې په بیډ پرته ده. څوک چې هم د دې قصبې په لوی سړک د موټر او د پلین کوچ په حادثه کې جوبل شوې ده. دا ځوانه ښایسته پیغله هم د دې قصبې د یو مالدار او باحیثیته ملک ایکي یوه نیازبینه لور برېښنا ده. برېښنا چې د قصبې په زنانه پوهنتون کې د بي اس کمپیوټر ساینس زده کوونکې ده، خپل ډریور سره پرون پوهنتون ته د چوټۍ نه پس کور ته راتله چې د بده مرغه د مخې نه د مقامي کالج ګاډی د خپل ډریور نه بې قابو شو او نیغ د دوی په موټر راوخوت. ډریور د موټر بچ کولو پوره وس وکړو، خو بیا هم دواړه ګاډي وجنګېدل. د کالج ګاډی هم په بله ووړېد او ګڼ شمېر هلکان پکې زخمی شول. دلته د برېښنا دوی موټر هم په منځ دوه شو او د برېښنا ډریور په ځای ساه ورکړه. د حادثې درس سره برېښنا هم د لوی سړک په منځ په وینو کې لت پت پرته وه. د حادثې په درز د خوشانه څو کسان هم د حادثې ځای ته په منډو منډو راغلل. خلکو په تلوار زخمیان لټول، سنبالول او په نورو گاډو کې اچول. همدغه وخت د یو سپینګیري مشر چې سپین چپوټې یې په اوږه اچولې دي نظر په برېښنا پریوت چې د سړک په منځ کې بې حجابه بدحاله پرته وه. هلکو زلمو زر کړی، یو کس خپل څادر راوړی چې په دې بچی یې واچوو. برېښنا چې اوس د درز د کیفیت نه راوتې وه په هوش کې وه، ځکه چې په معجزانه توګه هم د مرګ نه بچ شوې وه او هم د کوم غټ خوږ نه. د هغې نازک وجود ځای په ځای چقېدلی و او د دغه زخمونو نه وینې را روانې وې. خو د هغې چې کله خپل شلیدلي قمیص او شلیدلي سینه بند ته پام شو، نو د خپل وجود زخمونه ترې بیخي هیر شول او د خپل بربڼ وجود د پټولو ناکامه هڅه یې وکړه. خو دغه وخت هغه سپینګیري یو وارې بیا په تیز غږ ولاړ خلک مخاطب کړل، نو په دغه الغو تلغو کې د خلکو هم برېښنا ته پام شو. غیر چاپیره ګڼ شمېر زلمي چې د ټپیانو په سمبالښت کې بوخت وو، د هغوی هم په سړک بې حجابه پرتې پیغلې ته پام شو. خو په ټولو زلمو کې د یو په اوږه هم څادر نه و چې د دغه پیغلې په وجود یې اچولې وي. دې کې ناڅاپه د دغه ګڼې نه یو ښایسته مضبوط ځوان راوړاندې شو. خپل کمیس یې سمدست وباسلو، زر یې خپله بټوه د جیب نه راوباسله، هغه یې د خپل بنیان په جیب کې واچوله او بیا یې جینۍ لور ته منډه کړه، لکه د برق په ډیره توندۍ سره یې هغې ته خپل کمیس ور واچولو. یره چې دغه شهزاده به څوک او زما دغه پرده دغه څادر به زه څنګه معلوموم؟ دې وخت برېښنا د خپل بالښت د لاندې نه هغه کمیس راواخیست کوم چې په ډیره بې ارزۍ کې د هغې د وجود نه راتاو شوی و، او داسې یې محسوسه کړه لکه چې دا کمیس نه بلکې هغه ښایسته ځوان په خپله د هغې ذات لکه د کمیس ځان ته اچولی وي. او بیا هغې بې اختیاره لکه د ماشوم دغه کمیس په څو کرته ښکل کړه. کاش چې هغه خپله بټوه د کمیس نه وی اخیستې، کاش چې د هغه څه نښه نښانه زما په لاس راغلی وي. کاش اوس که زه هغه ته رسېدل غواړم نو د هغې په زخمی وجود کې بېچینه زړه نور هم بېچینه شو او لکه د لیونو یې د قمیص په جیبونو کې خپل جوبل لاس وهل شروع کړل. دا اوس د هغې په مړڅپنو یاس زده سترګو کې د امید ځلا وځلقېده، ځکه چې د کمیس د ګوډې جیب کې د هغې د محسن د شناختي کارت نقل پروت و.